السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. یو کوچنی آیات یو وظیفه ده ان شاء الله داسې بهترین وظیفه در کوم نن تاسو ته چې دا وظیفه بس تاسو ژوند بدل کی، دا وظیفه بس تاسو قسمت بدل کی او دا وظیفه کستاسو هر ناممکن حاجت وي ان شاء الله هغه به پوره سي. که هر څومره سخت حاجت لري دوستانو د دې وظیفې ورد شروع کړئ چې یو کوچنی آیات ډیر کوچنی آیات ته هر کس یو ویلی سي. دا نه غواړي چې د انسان قرآن شریف زده ده د انسان نه ده زده نو هغه یې نسي ویلی، نه هر کس یې ویلی سي، زنانه نارینه کوچنی لوی هر یو یې ویلی سي او د دې په وظیفې په کولو سره د انسان هر حاجت پوره کیږي. صرف او صرف د زندگی معمول وګرځي، په پابندي سره یې وکړئ، له هر لمانځه نه بعد سیمې کوله بیا یې هر ورځ له هغه لمانځه نه بعد کوئ. یا داسې وکړئ مثلا په روانه ناستو ولاړو سره هم دا وظیفه تاسو کولی سي، په دې کې کوم حرج مشکل نسته. یا دا وظیفه تاسو په اوداسه بغیر اوداسه هم کولی سي. خو که یو انسان دعا کوي له الله تعالی څخه څه غواړي د هغه لپاره پکار ده چې له لمانځه نه بعد یې وکړي. ولې په هغه وخت کې انسان د الله تعالی و حضور ته مخامخ ناست او د الله در ته ورغلی او هغه انسان په اوداسه سره دغه انسان دعا بیا ډیره زر قبلیږي. که یو حاجت وي ستاسو په ذهن باندې ناممکن وي یا د هغه پوره کول ګران کار وي، خو الله ته ګران کار نه ده. کوم حاجت چې ناممکن ده هغه زمونږ او ستاسو په ذهن ناممکن ده، د الله په حضور کې هغه حاجت ناممکن نه ده بلکې هغه ممکن ده. دا داسې وظیفه ده ګورئ دوستانو، هغه ناممکن حاجت درته ممکن کوي. که هر قسم ته پریشانی څخه یا هر قسم ته مشکل څخه هم خلاصون غواړئ ستاسو په زندگی کې وي او تاسو سره مخ یاست ان شاء الله خلاص بسوي. حضرت زکریا علیه السلام چې په قرآن شریف کې نوم راغلی دا مثلا تر سلو یا تر سلو کلو بالا د ده مثلا صاحبه کوروالا هم تر سلو یا څه بالا په دې دوران کې الله تعالی دوی ته اولاد ورکوي چې دا وظیفه یې کوله. دا وظیفه هغه وظیفه ده، هغه آیات ده چې زکریا علیه السلام ویي دغه په ویلو سره الله تعالی اولاد ورکوي. نو دا معلومه شو که کم انسان مثلا اولاد څخه بې برخې وي، که نارینه وي که زنانه وي، ډېره زمانه کې نه وي، نو دی غواړي چې الله تعالی دی د اولاد په تحفه باندې ونازوي، دته اولاد ورکړي، هغه د ده زړه ده کې نارینه غوښتي کې زنانه. دغه یوه آیات دا یوه وظیفه چې کوي ان شاء الله الله تعالی به اولاد نارینه اولاد ورکړي، او که زنانه غواړي زنانه به ورکړي. ولې ځکه چې زکریا علیه السلام ګوري دا انسان مثلا چې کله خپل عمر ته ورسیږي 50 کاله لغه نه بعد د انسان اولاد نه کیږي، زنانه دغه رقم د اولاد یې نه کیږي. وګوري الله ته زور نه غواړي، الله ته مشکل کار نه ده، دا تر سلو یا تر سلو کلو بالا او دواړه خو بیا هم الله تعالی اولاد ورکوي. حضرت عیسی علیه السلام ګوري که تاسو وګوري په قرآن شریف کې او تاسو وګوري حضرت عیسی علیه السلام واقع راځي. حضرت عیسی علیه السلام پلار نو الله تعالی پیدا کوي. معلومه خبره ده کم انسان چې پیدا کیږي مثلا هغه به هغه د فلار اوبو چې په ملا کې دي او د مور هغه اوبو چې په ځیګر کې دي هغه راجلا سي، دا دواړې سره ګډې سي، له هغه څخه نطفه مثلا وینه یې بیا غوښه یې بیا اټ پرپریزي جوړ سي، بیا انسان سي، بیا بهار راوځي. دا رقم ده مونږ تاسو اوریدلی مثلا دا دواړه سي نزدېکت سره وکړي نارینه او زنانه بیا له هغه څخه اولاد پیدا کیږي، که نارینه اولاد پیدا کیږي که زنانه. خو عیسی علیه السلام مور چې کومه وګوري هغه نکاح نه و کړی. الله تعالی جل جلاله د جبرائیل علیه السلام په واسطه چې کم پک باندې وکړلو په جګر کې دغه په برکت سره الله تعالی هغه ته نارینه اولاد ورکوي چې عیسی علیه السلام. بیا چې کم په غټ ټیم کې جاهلانو پر دی باندې تور وایي العیاذ بالله العیاذ بالله چې دی زنا کړی ده، خو حضرت عیسی علیه السلام دا د معجزه و د درو ورځو په ځانګو کې خبرې وکړې او دا ویلې چې زه د خدای رسول یم، نبی یم، د الله تعالی له طرفه راستول شوی. دا د معجزه یعنی ګوري الله ته مشکل کار نه ده. هر حاجت کلري پریشانه کیږي ما، که هر څه غواړي پریشانه کیږي ما،
که مهار د زړه خواهش وي پوره کول یې الله ته اسانه ده که مهار د زړه ارمان وي پوره کول یې الله ته اسانه هیڅ ناممکن کار نه ده ماز بس انسان د کله چې وظیفه کوي پر غي یقین مضبوط نه وي نو ځکه چې الله تعالی له انسان سره پر عقیده باندې سي صرف او صرف عقیده مضبوطه کوي یقین مضبوطه کوي دا وظیفه کوي دا وظیفه کومه ده انک سمیع الدعاء یو آیات دا زکریا علیه السلام آیات غټ دی آیات هغه فای اخرنی توري سي دی هغه د سره شریک کوم انک سمیع الدعاء یعنی د دې آیات په وظیفه په کولو سره تاسو دعا قبلي دا به څو وایس کم از کم سلوار وایس سلوار تاسو دا و انک سمیع الدعاء دا تاسو سلوار وایس لغونه بعد دعا وکي په خپل دعا کې کم حاجت کم مشکل کم ارمان پر کول غواړي هغه الله سره شریک کوي ان شاء الله الله ډېر مهربان ذات چې تاسو هغه ممکن حاجت بدر پرې نو دا وظیفه د اولاد لپاره بیا خاص بهترین وظیفه ځکه چې زکریا علیه السلام هم دا وظیفه کول نو دوستانو خدای دې وکړي چې دا وظیفه تاسو خو کسي له نور سره شریک کړئ پر الله مسپارم السلام علیکم